د کونړ ولایت ناړۍ، غازي آباد او اسمار ولسوالیو ترمنځ د غځېدلې لارې اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د شته ګواښونو د له منځه وړلو او په یاده لار د نویو امنیتي پوستو د جوړولو په پار نظامي عملیات پیل شوي چې لا هم دوام لري. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي د لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو ګڼ پټنځایونه او مورچې له منځه وړي او اوس د دولتي کارکوونکو ترڅنګ عام خلک کولی شي پرته له کومې امنیتي ویرې پر دغه لار تګ و راتګ وکړي. عملاً هم د دغه لارې د خلاصون دپاره هڅې شروع کړي دي چې تاسو په خپلو سترګو ګورئ د څومره ورځ دا زموږ عملیات جریان لري او تقریبا دغه لاره چې په ډیرو ځایونو کې ستونزه لري 50% کار زموږ مخ په وړاندې تللی دی او موجوده وخت کې دشمن په کومو ساحو کې چې نظامي قطاعت ولاړ دي هلته دشمن د راکوزېدلو او د دغو توانایي نه لري. بل لور ته امنیتي سرتیري وایي د غازي آباد او ناړۍ ولسوالیو اوسیدونکو د لارې په اوږدو کې د امنیت د ټینګښت په موخه د نویو امنیتي پوستو د جوړېدو تود هرکلی وکړ. د ملکي خلکو موږ سره ډېره همکاري په دې کې وکړه، د پوستو په ایجاد کې جوړونه کې موږ سره همغږي لري او د مشرانو هم یو دنیا مننه کوو د ناړۍ ولس نه چې موږ سره واقعیت د امنیتي ځواکونو د ستایلو په خاطر باندې دلته غازي آباد ولسوالۍ ته راغلو، دوی ته هغه څه چې دوی وس توان کې کومکونه وکړه ویې ستایله. ناړۍ او غازي آباد د کونړ دوه هغه ولسوالۍ دي چې په تیرو څو کلونو کې د لارې د امنیت د خرابوالي له امله د حکومت د پرمختیایي چارو په برخه کې له پامه لرې پاتې شوي. اوس چې دغو ولسوالیو ته غځېدلې لویه لار د امنیتي ګواښونو پاکه شوې، اوسیدونکي هم د بیارغونې او نورو بنسټیزو چارو د پلي کېدو غوښتنه کوي. دلته څوک د سکلو اوبه نه لري، په دې ولسوالۍ کې پیپ سکیمونه ورته نه دي شوي، کویان د نورو سیمو په څیر باندې دلته نه دي وتي، کلینیکونه ورته نشته دی، مکتبونو ته بچي نشي تللی، نو دلته ټول مشکل. د کونړ د امنیتي چارواکو په خبره د ناړۍ، غازي آباد او اسمار ولسوالیو ترمنځ د غځېدلې لارې د بشپړ امنیت او پرې د نوو امنیتي پوستو د جوړېدو په پار به نظامي عملیات دوام ولري. قذافي مل، انعکاس رادیو تلویزیون، کونړ.